له مرګ وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د جهنم اور تل بلیدونکی دی، داسې بلیدونکی چې هغه کمزوری کیږي نه او مړ کیږي هم نه. خشاک او د دوزخیانو عذاب همیشنی دی. جهنمیان چې هر څومره مرسته وغواړي ورسره مرسته نه کیږي او نه یې له الله تعالی پرته بل چیرته تیښته شته. خو دوی په دنیا کې الله نه دی منلی او د هغه تکذیب یې کړی، نو اوس به ورنه څنګه وتښتي او یا به د هغه د رحمت انتظار څنګه وکړي؟ همیشه به په اور کې اوسیږي. همدغه د ورتګ ځای دی او ډیر بد ځای دی. جهنم سره له دې چې ډیر تورتم له مارانو او لړمانو ډک او دوزخیان به پکې چیغې او نارې وهي او ژاړي به، بیا هم داسې څه ته اړتیا لري چې اور یې پرې بل شي او پکې وسوځي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة تحریم کې 6 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپلې کورنۍ له اوره خلاصې کړئ. او په سورة بقره کې 40 آیت کې فرمایي: فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. پس د هغه اوره ځان خلاص کړئ، د هغه اوره وویریږئ چې خلک او ګټې به یې د سون مواد وي او د کافرانو لپاره تیار شوی اعدت للکافرین. د رب العزت دا وینا د ویرونې لپاره پوره ده چې د دوزخ اور په دغه شیانو بلیږي او پکې سوځیږي او عذابیږي. خو دغه اور به د تل لپاره په همدوی بل وي. له ډبرو څخه د زغال تورې ډبرې او داسې نورې تودې سوځونکې ګټې مراد دي. فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. همداراز په اور کې به هغه معبودان سوځي چې له الله تعالی پرته یې بندګي شوي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انبیا کې 98 آیت نه تر 100 آیت پورې فرمایي: انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. بېشکه تاسې او د الله تعالی پرته ستاسې معبودان د اور د سون مواد دي چې تاسې به ورځئ. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. که
که دغه ستاسې معبودان حق وی نو اور ته به نه وی ورغلي او هم دوی به په اور کې همیشه وکل فیها خالدون لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون دوی به په اور کې اوسیلي کوي یا د دوی لپاره په اور کې اوسیلي او کوکارې دي او دوی به په اور کې هیڅ نه اوري د آیت معنا دا ده ای کافران چې د غیر الله بندگی مو کړې د قیامت په ورځ به په تاسې او ستاسې د بتانو او ډبرو په معبودانو اور بلیږي او تاسې به خشاک یاست یعنی تاسې به د سون مواد یاست که څوک پوښتنه وکړي بتان خو جماعت او بیعقله شیان دي چې هیڅ ګناه نه لري نو ولې الله رب العزت دوی جهنم ته اچي او سوځي ځواب دا دی الله رب العزت بتان په اور کې د عذابولو لپاره نه اچوي بلکې د هغه خلکو د دروغجنولو په مخه یې په اور کې اچوي چې هغوی ترې معبودان جوړ کړي ول او د هغوی عبادت یې کوي او الله رب العزت ورته ورښیي چې تاسې تعظیم کوه او د ګټې امید مو ترې کوه اوس له تاسو سره په اور کې یو ځای دي خو چې د بتانو عبادت کوي په دې نیت یې کوي چې دوی موږ ته ګټې رارسوي او په آخرت کې به موږ د عذاب نه خلاصوي نو الله رب العزت چې د دوی بتان جهنم ته غورځوي د تعذیب لپاره نه بلکې د دې لپاره چې د دوی دروغ ثابت کړي او دوی ته وروښي چې تاسو د دوی و تعظیم کوه او تاسې د دوی نه د ګټې امید درلود اوس له تاسو سره یو ځای په اور کې همدارنګه که څوک پوښتنه وکړي کفارو خو د عیسی علیه الصلاة والسلام همدارنګه د عزیر علیه الصلاة والسلام او ځینې ملائکو او ځینې کفارو د ملائکو بندگی کړي نو آیا دوی به هم په اور کې وي ځواب دا دی چې د الله پیغمبران مسیح او عزیر علیهم السلام ملائک او داسې نور نیک بندگان چې بندگی یې شوې اور ته نه ځي ځکه چې الله رب العزت د دغه آیت په تعقیب کې وایي په صورت انبیا کې یو سوره اول او یو سوره دویم آیتونو کې ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون بېشکه هغه کسان چې له مخکې نه مو ورسره ښه لوس کړی له اور نه به لرې ویستل شوي وي د اور آوازونه به هم نه اوري او چې څه یې زړه غواړي په هغه کې به همیشه وي وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون چې مراد د دې نه جنت دی قیامت په ورځ به بېلارې مشران له خپلو کشرانو بېزاره وي که چا له غیر الله سره اړیکه ټینګه کړه تاواني او ناامیده دی راځه غیر الله ته سجدې مه کوه قبرونو او پیرانو ته سجدې مه کوه د تعظیم سر الله ته کته کړه چې همدغه الله دې د حشر په ورځ د جهنم نه خلاص کړي او الله دې جنت ته داخل کړي ځکه چې الله رب العزت خپلو بندګانو ته د طاعت امر کړی او له مخالفت څخه یې ویرولي دي او له منونکو سره د جنت وعده کړي او سرغړونکو سره د اور او د جهنم وعده کړي او الله رب العزت د اور ژوروالی او تودوخه هم بیان کړې الله تعالی د دنیا اور د آخرت لپاره یادګار ګرځولی الله تعالی په سورة واقعه کې فرمایي افرأیتم نار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون تاسې د هغه اور په اړه خبر راکړئ چې تاسې بلوئ آیا د دې بوټي تاسې را پیدا کړي او که موږ یې پیدا کوونکي یو موږ دغه اور یادګار ګرځولی او د
مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسې دا اور چې د آدم بچي بلوي د دوزخ د تودوخې اویایمه برخه تودوخه لري. صحابه کرامو وفرمایل د الله رسوله همدا اور بس دی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له دې اور سره به 9 شپېته برخې نورې هم ملګري شي چې د هرې یوې تودوخه به د همدې په څیر وي. همدارنګه الله تعالی په صورت واقعه کې د 41 آیت نه تر 44 آیت پورې فرمایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. او د چپ لاس والا څومره بد حال دی او د چپ لاس والا څومره بد حال دی د چپ لاسو. توده هوا بل اور او د تور لوګي په سوري کې به وي چې نه به یخ وي او نه به پکې عزت وي. معنا دا چې دا هغه کسان چې په دنیا کې له حق نه مخ اړولی دوی به دوزخیان او جهنمیان. په چپ لاس به عملنامه ورکړی شي او په محشر کې به چپ لاس ته ولاړ وي نو د دوی به څنګه حال وي؟ دوی به په داسې سخته ګرمي کې وي چې د پوستکي په مساماتو به ورننوځي. سختې ګرمې اوبه به څکي او د پاسه به پرې د تور لوګي سوری وي چې یخ او عزتمند به نه وي. همدارنګه الله رب العزت په صورت قارعه کې د اور حیبت بیان کړی فرمایي واما من خفت موازینه فامه حاویه وما ادراک ما هیه نار حامیه. او هغه څوک چې د نیکو عملونو تله یې سپکه شوه د ورتګ ځای حاویه دی. ته چا خبر کړی چې حاویه څه شی دی؟ الله وایي چې حاویه سخت ګرم اور دی. وما ادراک ما هیه نار حامیه. هو ته د حاویې له عذاب او ګرمي څخه چا خبر کړي؟ حاویه هغه بلیدونکی اور دی چې تودوخه به یې ډیره زیاته وي او مجرمان او ظالمان به پکې غورځېږي ځکه چې دوی په دنیا کې د خپلې خوښې او شیطان په ملګرتوب کې وخت تیر کړی نو د قیامت په ورځ به اور ته ورغورځېږي. بس الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو الله تعالی موږ د جهنم د اور نه وساتي. د دنیا ژوند لنډ ژوند دی. راځئ د الله د حکمونو پابند شئ. راځئ د الله تعالی د اوامرو پابند شئ. ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ. شرک، بدعت او خرافاتو ته شا کړئ. ژوند د سنتو په مطابق تیر کړئ تر څو الله تعالی هغه سخته ورځ په تاسو باندې آسانه کړي د جهنم نه مو وساتي او الله رب العزت مو جنت ته داخل کړي. او که په دنیا کې مو ژوند په غفلت کې تیریده د الله تعالی د حکمونو نه په سرغړونه کې تیریده بس په شرک، خرافات او په بدعت کې اخته وئ نو هلته به بس تاسو مسیر بدل وي. د جنت مسیر به نه وي بلکې د جهنم مسیر به وي او څوک توان د دې لري چې هلته د الله عذاب وڅکي. میندو او ورونو د الله رب العزت د مغفرت شپې او ورځې په همدغو شپو او ورځو کې الله ته خپل لاسونه لپه کړئ. ډېر په عاجزي او تضرع سره خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ او د الله رب العزت نه په خپل دین باندې او اسلام باندې د ثبات او د استقامت غوښتنه وکړئ. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه اعمال چې الله مو پرې د جهنم نه ژغوري او الله مو د جنت وړ ګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو
نور به مو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د اور سوری نه یخ دی او نه یې شکل ښایسته دی، بلکې له تور لوګي څخه جوړ شوی سوری دی. الله تعالی په خپل کلام کې په سورت مرسلات کې 13 آیت نه تر 33 آیته پورې فرمایي: انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب. الله تعالی په سورت مرسلات کې 13 آیت نه تر 33 آیته پورې فرمایي: تاسې هغه 3 څانګې سوري ته لاړ شئ چې له یخوالي او له لمبو به بې پروا کوونکی نه وي. د دوزخ اور به د لویو ماڼیو او د لویو بنګلو په څیر سپرغې راولي او ګواکه دغه سپرغې د زیړو اوښانو کتارونه دي. لا ظلیل ولا یغني من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر. هر څومره وخت تیر شي د دوزخ اور نه کمیږي او نه مړ کیږي. الله تعالی په سورت نبأ کې 13 آیت کې فرمایي: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس تاسې وڅکئ دغه عذاب، بېشکه موږ به زیات نه کړو تاسې لره مګر عذاب. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. مسلم حدیث دی. حضرت عمر بن عبسه سلمی وای: ما به په جاهلیت کې دا هم ګمان کوه چې کم خلک د بوتانو بندگی کوي دا بېلارې دي او هیڅ دین یې نشته. بیا مې په مکې مکرمه کې د یو سړي په اړه خبر ترلاسه کړ چې خلکو ته خبرې کوي. نو په سپرلي کښېناستم او ورته راغلم، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ و او خلک ورباندې ډیر زړه و. خو زه په چل ول مکې مکرمې ته راننوتم او خواته یې ورغلم. ورته مې وویلې ته څوک یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل زه پیغمبر یم. ما ورته وفرمیل پیغمبر څه ته وایي؟ هغه وویلې زه الله رالیږلی یم. ما ورته ویلې په څه شي یې رالیږلی؟ هغه راته وویل زه د خپل ولي په پاللو، د بتانو په ماتولو او له شرک پرته یوازې د الله د بندګي په کولو الله رالیږلی یم. الله رالیږلی یم چې زه به خپل ولي پالم. الله رالیږلی یم چې زه به بتان ماتوم. الله را لیږلی یم چې زه به یوازې د الله عبادت کوم. په عبادت کې به څوک الله سره نه شریکوم. په همدغه حدیث کې راغلی چې عمر بن عبسه وفرمیل ما د لمانځه نه خبر کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل د سهار لمونځ وکړه. بیا د لمر تر راختلو او پوره لوړېدلو د لمانځه نه ته بند شه، ځکه چې دا د شیطان په ښکرو کې راخیږي او کافران ورته سجدې کوي. یعنې کله دی چې د سهار لمونځ وکړه، بیا تر څو چې لمر ښه نه وي راپورته شوی نور لمونځ مه کوه، ځکه د لمر د راختلو په وخت کې لمونځ کول دا مکروه دي، ځکه لمر د شیطان د ښکرونو په منځ کې راپورته کیږي. بیا لمونځ وکړه، ځکه چې لمونځ ته ملائک راځي تر دې چې له نیزې سره یې سوری سم شي، یعنې زوال ته نږدې شي. بیا لمونځ مه کوه، ځکه چې دا مهال یعنې د استوا پر وخت دوزخ تودیږي. کله چې سوری راشي نو لمونځ کوه، ځکه چې لمانځه ته ملائک حاضریږي تر دې چې د مازدیګر لمونځ وکړي. بیا د لمر تر پرېوتو لمونځ مه کوه، ځکه چې لمر د شیطان د ښکرو ترمنځ پرېوځي او کافران ورته سجدې کوي. نو ځکه علما فرمایي چې د لمر د راختلو په وخت کې لمونځ مکروه دی. د لمر د اوړېدلو په وخت کې لمونځ مکروه دی او د لمر د ډوبېدلو په وخت کې لمونځ مکروه دی. د
قیامت په ورځ چې کله دوزخیان جهنم ته ور روان شي نو د جهنم اور بیا هم په تیزي بلیږي. الله رب العزت فرمایي واذا الجحیم سعرت. او کله چې دوزخ او جهنم ښه بل کړی شي، په دنیا کې چې خلک ډیره ګرمي وویني نو دا د جهنم بخار او د جهنم ساه ویستل دي، نو ځکه ډیر خلک مړه او ناروغان هم شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ګرمي ډیره شي نو لمونځ یخني ته وباسئ، ځکه چې ډیره ګرمي د جهنم بخار او د جهنم ساه ویستل دي. اور خپل رب ته شکایت وکړه چې په خپل منځ کې سره وخوړل شوم، نو الله ورته د 2 ځل ساه ویستلو اجازه ورکړه چې یو ځل ساه ویستل په ژمي کې او بل ځل په اوړي کې، نو ځکه تاسې ډیره یخني او ډیره ګرمي وینئ. زمهري سخت یخني ته ویل کیږي، له الله رب العزت څخه خلاصی او د هغه رحمت غواړو. نو لمونځ له اور نه خلاصی دی، نو د اور د تودېدو پر مهال مونځ مه کوه، بلکه په اوړي کې ماسپښین مونځ لږ وروسته کړه، په یخني کې وکړه چې الله رب العزت مو د جهنم نه وساتي. بس الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت موږ او تاسې د جهنم نه وساتي او جنت ته مو داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او